د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی او دا سوال خو بار بار کېږي زموږ نه او بار بار ما جواب هم کړی او ښه تفصیلي جوابونه هم ما کړي او تفصیلي بیانونه هم زما په دې عنوان باندې شتي. هغه ده چې په منځه کې د رفع الیدین کول د دې په باره کې وایي لږ څه ماته ووایه. د جواب نه مخکې دا ساتي چې زما په دې باندې تفصیلي بیانونه بلکې ما تفصیلي دلایل په دې باندې بیان کړي چې رفع الیدین په منځه کې کول داسې دي سنت مضبوطه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې تفصیل لپاره هغه درسونه واورئ خصوصا د بلوغ المرام شرح چې ما کړی پای کې ما بیان کړي د منځه طریقه په دې باندې زما یو بیان دی پای کې ما د تفصیلا بیان کړي. رفع الیدین کولو باندې احادیث او آثار چې راجمع کړي نو سره پاسه 400 دلایل دي او د اسې نه هم ګورئ کور کې راسه تیار پراته وي والله لازم کور کې راسه پراته وي د چا زړه نه مطمئن کړي ما سره اوس ځو د درس نه بعد او زه به ورته ښیم 400 آثار او حدیثونه دا په دې باندې شتي چې رفع الیدین په منځه کې کول د سنت دي. خو صرف یو حدیث ته وایم ځکه چې دا زیاده دي تفصیل نه دی نور سوالونه ډېر دي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې صحیح بخاري صحیح مسلم څوک وایي که نه سمه مضبوطه ټاپو راواچي مور داسې بچی نه راوړی چې دې کې خبرې وکړي او چا چې خبرې وکړي نو مرض په هغه کې دی ځکه چې ټول امت اتفاق دی اصح الكتب بعد کتاب الله د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب هغه صحیح بخاري دی بیا صحیح مسلم دی او چې په دې کې حدیث راشي که نه نو دا داسې ټنګېدلی حدیث دی د سره به دوړه نه وي غبار به یې سره نه وي. په هغې کې دا دی عبدالله بن عمر وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یرفع یدیه حذو منکبیه رسول صلی الله لاسونه اوچتول د اوږو پورې اذا افتتح الصلاه کله چې منځه کې ودرېد اولنۍ تکبیر به یې وي او اذا کبر للرکوع به چې به رکوع لته و اذا رفع راسه من رکوع او بیا چې به د رکوع نه راپاڅېدو رفعهما کذلک هغه شان به اوچتول. یو بل حدیث کې ورسره څلورم ځایم راغلی دی کم یو د دویم رکعت نه دریم ته پاڅېده. اوس که څوک ماته وایي چې بوتانو دپاره نه ځم چې مه کوه دا خبره سپکې خبرې د دې خبرو زه جواب هم نشم کولی یعنې دومره سپکه خبره ده بوتانو دپاره لاسونه اوچتول د بوتانو دپاره لاسونه اوچتول نه د اولنۍ تکبیر تحریمي سره چې لاسونه اوچتې دا خو را سره ته هم منې مونږ ټول چې مانځه باندې ودرېږو الله اکبر سره لاسونه اوچتو که نه اوچتو کافر بوتان دي په دغه ټیم کې نه ولیږي او چې کله رفع الیدین رکوع سره کې به یې کې ولیږي رکوع له سړی لاړ شي لاسونه داسې کوله وکړي او په دې زنګنانو یې کېږدي د دې سره نه ولیږي سجدې له لاړ شي لاسونه دومره کوله وشي چې ترخونه ښکاري خو بوتان ترې نه ولیږي. دا بوتان صرف د رسول صلی د طریقې سره چې دوی نه مني د هغې سره ولیږي څه ناشنا خلک دي بیا وایي چې منسوخ دی نو دا ټکی مو ځان سره کېده منسوخ نو بیا دریم پکې وایي چې د مرګه پورې به کړي اوسو. یو ورځ یو مولوي صاحب راغی زما خواته او مولوي صاحب ماته ویې ځان پوه کوو که نه وي ځان پوه کوو مې ځان پوه کوه چې څه تپوس کې وکړه خو ګورې حق منلو په نیت به تپوس کې نه نه وي دغه رسول سلم وایي د مرګه پورې رفع الیدین کړي ماته وایي ما دغه ډېر ښکلی سوال وکړو زه به د نه مې څو سواله کوم وایي څه ما رسول سلم د مرګه پورې په منځه کې رکوع کړې ده داسې الفاظ به ماته ښیې چې رسول سلم د مرګه پورې په منځه کې رکوع کړې داسې الفاظ به ښیې چې غلی ما دویم سوال دی چې رسول سلم سجده د مرګه پورې کړې ده داسې الفاظ شتي غلی ما رسول سلم التحیات د مرګه پورې ویلی ویې ښیه دا سوالونه مه کوه ما د الله بنده څوک به دې راټینګ کړي دغه نه او بیا به درسره هېڅ هم نه وي داسې ګډوډ سوالونه کوي چې پته ورته ولګېږي چې اوس خو څه نه شي نه ما خو هسې ځان پوه کوو که نه نو ما ځان پوه کولو طریقه دا ده دا سوال دی تپوس وکوئ رسول صلی رفع الیدین کړي دي که نه دي دا د مسلمان کار دی سره دی کړي دي که نه دي کړي د مرګه پورې کړي دي که نه جي او د مرګه پورې کړي والله العظیم داسې ثابتو داسې چې
یا دي ساتي دغه خلک د مرګ پورې کړي ابو بکر صدیق رضی الله عمر بن خطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب په زرګاو په لکاو صحابه کرام د رسول صلی الله علیه وسلم مرګ نه بعد رفع الیدین کول نو معلومه شو چې د مرګ پورې کړي ځکه خو به او عمل کوي کنه نو دا خبرې د یو خبرې د ځان سره کی دي یو بوتانو لپاره دویم منسوخ دي درې مرګ پورې شي کنه دا درې پالتو خبرې دا بالکل میدان ته اچو دې خبر راوځي چې سره باسو کې هدا خبر اوس لګه وزنی ده چې دې باره کې خطبه حدیثونه راغلي او پاغي کې د دې چې ندي شوی بس صحیح ده راځي چې دا حدیثونه وګورو اولنی حدیث ته امام ابو داود رحمه الله راوړی د براء بن عازب رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود رسول الله چې وکړه مون شروع کو تکبیر تحریمین سره رفع الیدین کول بیا وینه کول دویم روایت امام ابو داود راوړي عبد الله بن مسعود نه وی چې الا اصلي بكم صلاه النبي صلی الله علیه وسلم خپل مرګرو ته راشي هغه طریقه باندې موږ کوم په کومه طریقه چې رسول سم کړي او ته وک فصلى فلم يرفع يديه الا مره نمونزيوکو او رفع اليدين سو پیری وکړو یو پیر دې ته خوشاله شي را بس او دلیل ابلوز می دې مولوی سے بیان اوریدو وی پسونو دلایل ما په دې پیش کړو چې رفع اليدين نشته پسونو هغه عوام راشي بیا موږ ته وي نو نور هغه سوخي غریب وي چې پسونو مې وخو ته وخای کنه نو دا دوی چې دوره ته خبره کوم ووره حدیث د براء بن عازب رضی الله عنه دي ته چې کوم امامان ضعیف وي سندن هغه د وی نمونه وره او دا امامان د رسول صلی الله علیه وسلم ته نږدې تر شي ګوره دا پښتانه نه دي نه پنجابیان دي او نه د چې وسنی خلک وي نه وسنی وابیان دا خنه دي او وسنی الحدیث خنه دي دا دوی خبره کړه وی بیا تاسو خبره کړه امام سفیان بن عیینه امام شافعی امام حمیدی چې د امام بخاری استاد دی امام احمد بن حنبل امام یحیی بن معین امام دارمی امام بخاری او دیش نور د علم غرونه غوی سندن د حدیث دی کمزوره خو دا بل خوشتي کند عبد الله بن مسعود دا ته عبد الله بن مسعود د حدیث امام عبد الله بن المبارک رحمه الله هغه کمزوره کړه امام احمد بن حنبل امام بخاری امام بیهقی امام دارقطنی او نور د علم ورونه مونږ چې کله دې شو ضعیف ته وای دا دوی اسانه طریقه راويستي دی چې نه مني یوسو وای ضعیف ته وګوره ما نه دی ویلي د علم د غرونه وای ضعیف ته نه د دوه حدیثونه د سندن کمزوري امام بخاری رحم الله یو کتاب لیکل کتاب امام بخاری لیکل یعنی دنن سره پاسه 1200 کاله مخکې امام بخاری دا کتاب لیکل دا مسله غوډه غټه ښکاری ده امام بخاری په کتاب کې چې مشهور دی په جزء فی رفع الیدین او پای کې غدا خبره کړې ده وی چې صحابه کرامو په ټول رفع الیدین کول امام بخاری وی ښه ټول صحابه کرامو په رفع الیدین کول او دې صحابي ماته نه دی معلوم چې رفع الیدین نه کړي په منځ کې د امام بخاری د نن سره پاسه 1200 کاله مخکې دا خبره کړې کتاب یې لیکل او په خلکو یې سخرت کړي کوم خلک چې وایي چې دا نشته اوس هغه کوم خلک چې مړ دي او هغه ته د حدیثونه نه دي رسیدلي مونږ وایو چې دا معذور دي الله دې وبخي خو چې یو کس ته د حدیثونه ورسي او بیا په عمل نه کوي نو دې په ځان باندې ویری دا ووري امام علي ابن المديني رحمه الله دا امام بخاري استاد دی او چې امام بخاري استاد دی هغه مسوکی امام علي ابن المديني وي حق على المسلمين مسلمانانو باندې دا خبره لازمه ده ان يرفعوا ايديهم عند الركوع وعند الرفع منه چې رکوع لجلا سونه بوچتای چې رکوع لجلا سونه بوچتای او امام بخاری بداوی د خپل استاد مبارکی او په خپل د په زمانه کې د په شان عالم باندې لیدل او غدا خبره کوي او امام شافعی رحم الله وی اجمع العلماء د علماء په دې باندې اجماع ده ان من استبانت له سنه النبي صلی الله علیه وسلم چې چاته د رسول سم طریقه واضحه شو په دې باندې د علماء اجماع ده وی
لم يحل له ان يدعها لقول احد. د لپاره نه دي چې چا لپاره به پرېږدي. په دې باندې علماء اجماع نه د خبرې پرېږدي. زما مذهب او اسلام مذهب. امام ابن القیم رحمه الله کتاب د زاد المعاد فی هدي خیر العباد پغې کې هغه د رفع الیدین دنیا حدیثونه ذکر کړي. بیا وی کوم ځکه دا حدیثونه چې دی په مقابله کې کوم ځای دی هغه بل ځکه دا خبره کړې ده وی د رسول صلی الله علیه وسلم همیشه طریقه دا و چې رفع الیدین به کول الى ان فارق الدنيا چې رسنه لړ دنیا نه لړ دا وخت پر رسول صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کړي. او چې یو پیریو کې نسونه کېانی دي لسنه کېانی دي بده باندې د رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې ثابت دي. صرف یو حدیث ته بیانو باید خبره ختمو. ابو حمید الساعدی رضی الله عنه داغه مبارک راځي چې هغه د صحابه کرامو سره ناسو تقریبا لس صحابه کرام ناسو بوک ابو قتاده رضی الله عنه ناسو وی چې انا اعلمکم بصلاه النبي صلی الله علیه وسلم. تاسو ټول کې د رسول په منځ زه خپوي دا خبر به په دینه کول زه خپوي نه پرشته مطلب چې زه کوم نو که څه غلطي وکي دوی زما اسلام کې او کړه دوی اکینو د دوی به اسلام شي. هغه ته څنګه هغه ته وینه ته زمونږ نه جوړي ته په اخري وخت کې مسلمان شې موږ په خانه د رسول سره ناس پاس هغه نه مری دلې دا لږ وخت وسته کړه خو مې کتلې یو ته زه سیده پاسه وی کوم نه یو ته کان اذا قام الى الصلاه رفع يديه منزل رسول الله مدير فريدين بالكور واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا قام من الركعتين اسرور زين ذکرکو هغه ته صدقت ابو حمید دا خبره یې سیو رسول الله بدا چل کو د ټول صحابه کرام په اجماع کې یوم دا ونوي چې نه غلط شوی اخري وخت کې نه دي کړی یوم دا ونوي چې منسوخ شوی دی یوم دا ونوي چې بوتانو لپاره کول نو دا کلک سنت دی کلک سنت دی د خلکو لپاره مپرې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه مضبوط راونی چې الله بستا بجون کې برکت واچي. والله اعلم.